د ښاغلي اجمل اند لنډه پیژندنه. اجمل اند د ولی محمد زوی پر 1456 لمریز کال د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو په کوز بیار کې زیږېدلی دی. لا 2 کلن و چې په هیواد کې د جګړو اور بل شو. دی هم له خپل کور کهول سره مهاجر شو او د پاکستان په هنګو کې یې واړول. د خپلې لومړنۍ زده کړې همدلته وکړې. پر 1401 لمریز کال چې ننګرهار مجاهدینو ونیوه، ان د خوږیاڼیو د ملکیار هوتک په لیسه کې شامل شو چې پر 1440 لمریز کال ترې بریالی راووت او په جلال آباد کې د ساینس او ټکنالوژۍ پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې شامل شو. دلته تر 1.5 کال وروسته یې د ننګرهار پوهنتون ته ځان بدل کړ، خو ډیر ژر ورنه پوهنځی د هغه مهال ټولنیزو او اقتصادي ستونزو پاتې کړ او په کاله کې د کارګرۍ پر چارو بوخت شو. 1 کال وروسته پېښور ته ولاړ او هلته یې د هیلې مجلې سره کار پیل کړ. دلته تر 2 میاشتو تیرولو وروسته یې د بي بي سي په تعلیمي پروژه کې د ماشومانو د خپرونو لپاره د لیکوال او پروډیوسر دنده خپله کړه او د 2.5 کلونو نه د زیاتې مودې په بهیر کې چې دلته یې تیر کړل د ماشومانو لپاره تر 100 زیاتې ډرامې او کیسې ولیکلې. 100 کلونه یې په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال او د پښتو برخې د ایډیټور په توګه دنده ترسره کړې ده. د اجمل اند اثار: د زړه پر پاڼه مې انځور دی ګلاب، د شیرونو ټولګه، په څپو کې انځورونه، د شیرونو ټولګه، له بنګاله تر کابله ناول، خماره ناول، تر کوکنارګله د لنډو کیسو ټولګه، سپیددم د پروین پژواک د دري شیرونو ژباړې، د وینز سوداګر د شکسپیر د یوې ډرامې ژباړه، شیبې د څو نړیوالو کیسو ژباړه، هندارې او چینې د شیرونو ټولګه، سرودونه د نړۍ د څو هیوادونو د ملي سرودونو ژباړه، د برجونو ښار د چک جمهوریت یونلیک، ملي کلتور د افغانستان د ملي کلتور او ورپېښو ګواښونو په اړه یو څیړنیزه رساله. د اجمل اند شاعري: د ښاغلي اند شاعري ښکلې، روانه، سلیسه، هنري، د کلیوالي انځورونو، تشبیهاتو او استعارو ډکه شاعري ده. اند په خپله شاعرۍ کې د کلي ګودر، د سپینغر، د نښترو، د زاڼو، د کلي د شنو منظرو، پولو، پټیو، حتی د کلي د هدیرې د جنډو انځورونه داسې راخلي چې کټ مټ کلی د سترګو ته درېږي. لوستونکی به داسې احساس وکړي ته به وا چې همدا اوس په کلي کې همدغې نندارې ته ناست او په ژوندۍ بڼه دغه ننداره کوي. لکه دا بیتونه: شپونکی وم د ځنګله د ترانو، ژبه مې زده وه، له هر یوې څانګې سره تار مې درلوده، په شور کې د ټپو شرنګ د بنګړو کې به ویده شوم، ګودر وم د انجونو مست کتار مې درلوده. ان د سپینغر د سوځېدلو نښترو او په هغو کې د ناستو زاڼو د سویو وزرونو ساندې او چغې په خپل غزل کې داسې راخلي او د لوستونکو سترګو ته یې دروي. د زاڼو ډله دې له لوړو څوکو وانه وخته، سپینغره غیږ کې دې والله بنګړي بنګړي لوېدلي. ان به د کلي داسې انځور نه وي پرېښی چې هغه به په کلي کې شتون ولري او ده به په خپله شاعرۍ کې نه وي راخیستی. هغه د کلي د ټولو ښکلاګانو تصویرونه په خپلو شعرونو کې ځای کړي او هغه یې تر خپلو مینوالو د شعر په خوږه او روانه ژبه وررسولي دي. د اجمل اند شاعري یوازې د غزل په فورم کې نه ده، هغه په ډیرو نورو شعري قالبونو کې شعرونه جوړ کړي او ویلي دي، لکه غزل، نظم، رباعي، څلوریزه، آزاد شعر او داسې نور. د اند شاعري د موسیقۍ په قالب کې د سندرغاړو په ښایسته اوازونو هم زمزمه شوې ده. د پښتو ژبې تکړه غزلبول سندرغاړی کرن خان د اجمل اند شاعري د خپل غږ او موسیقۍ د رباب د تارونو سره زمزمه کړې. کرن خان د اند د هندارې او چیني شعري ټولګې څخه دا غزل انتخاب او هغه ته یې د موسیقۍ جامې ورغوستي او بیا یې د سندرو مینوالو ته وړاندې کړی دی. دا زړه هغې نارې کړي چې له چا نه پاتې شوی، ما ژر ټټر ته لاس کړه ما وې ما نه پاتې شوی، راځه چې د یو عشق په نوم له سره لمونځ شروع کړو، له ما نه هم دا ډېر عمر جانانه پاتې شوی.
ښایست د دنګو جونو د چیلم په لوګي پلوري د کلي په خانانو کې نازوانه پاتې شوی سرخي مې په لیمو کې څه د بنګو خمار نه دی بل اور دی چې د اوښکو له کاروانه پاتې شوی په شونډو کې ټپې لاس کې ټوپک سترګو کې اوښکې عادت دی راته داسې له بابا نه پاتې شوی هو یاد مې دی یو وخت راته دا زړه یو چا داغلو دا ټپ مې پر سینه له ډېر پخوا نه پاتې شوی های ودرېږه لږ تم شه که نه هېڅ به پاتې نه شي وروستی ګل مې په ګوتو کې توپانه پاتې شوی خو په ټوله کې دا وایم چې ان زموږ د معاصرو شاعرانو د لیک یو قطار څخه یو تکړه او پیاوړی شاعر دی چې د نورو شاعرانو نه د شاعرۍ ځانګړی او جلا سبک لري او هغه ځانګړنه یې دا ده چې په خپله شاعرۍ کې تل کلیوال انځورونه راوړي او دغه انځورونه د شعر په خوږه ژبه خپلو مینوالو ته وړاندې کوي تر څو د هغوی شعري تنده ورماته کړي که د دې کلیوال انځورګر شاعر په شاعرۍ هر څومره خبرې وشي نو بیا به هم د کمښت احساس موجود وي نو په پای کې به دا دعا کوو چې د ښاغلي اجمل ان د ژوند او شاعرۍ ګلونه دې خدای جل جلاله تر ډیره زموږ په پښتني ادب کې تر و تازه لري موږ پښتانه د خدای جل جلاله له داسې هستیو نه بې برخې کوي په پای کې را سره د اجمل ان صاحب دا غزل واورئ چې هغه وایي کله مې ډاګ له ډاګې ولي کله غیږ راکوي جانان عشق دې د پیریانو د اثر په څیر دی کلونه وشول پکې ورکې ورکې لارې ګوري څوک مې په زړه کې د یو ستړي مسافر په څیر دی د پرهرونو پیغلې هر ماښام را پنډې وي پرې زما دا زړه هم سم د کلي د ګودر په څیر دی چې چا یې ونې چا یې کاڼي چا مرغان ولوټل زموږ ژوند هم د تالا والا سپین غر په څیر دی ماښام دې نه راځي له شونډو یې رنګونه تښتي جانان خو ټول د کوکنار ګل د مازیګر په څیر دی یوازې تا باندې هیڅ نظر اثر ونه کړ که نه نو آن خو د بنګال د جادوګر په څیر دی د توجه څخه مو نړۍ مننه